اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د تعارف نه وړاندې خو زه د بیټک ټي وي او تاسو د ټیم ډیره شکریا ادا کوم او ډیر زیات خوشاله ما چې داسې ټیلنټډ خلک او داسې جذبه والا او سټرګل کول والا او سټپ اغستو والا زمونږ کشران مخکې رالل او داسې یو اپورچونټیز دغه کوي اویل کوي نو ډیره مننه ډیر زیات خوشاله ما ډیر زیات د زړه نه خوشاله ما او په دې خبره بیا زه ډیر زیات خوشاله ما چې دا تاسو چې کوم دا سټپ اغسته دي او سټپ بای سټپ تاسو د کینډیډیټس راولي او هغه نه د دې د کیمرې په سترګه باندې د هغه د خیالاتو اظهار اخلي نو دام یو ډیر خسټپ ته او د دې باره کې به زه دا وایم چې آیو روز چې کوم دی نو دا سې ډېرې مسلې په هر کلی کور کې خلکو ته راځي چونکې زما تعلق د کډی کلی سره دی او زه د کډی کلی دپاره چې کوم دی انو الیکشن ته راوتی یم نو څنګه چې تا خبر وکړه چیرې لکه آی روز مونږ خو هلته کې ناست یو نو زه پخپله بطور وکیل تاڼه او تحصیل او دې سره زمونږ روزګار دی نو ډېرې داسې مسلې راځي چې هغې کې مشران هم راشي او نور خلک هم راځي نو زه خو هلته کې موجود یم خو بعضې ټایم یو داسې سټیج پکې راشي چې لکه که زه د خپل کلي کور دپاره څه دو منډه ومه نو هغې کې بیا داسې څه اختیارات راشي چې هغه ما سره نه وي نو د هغې دپاره بیا مجبورن زما د کلي کور نه زما د کلي نه زمونږ مشران راکړېږي او هلته راځي نو ما وی چې یاره زه وکیل یم زه دلته کې راځم زه دلته کې ناست یم نو ولې چې زه هم د الیکشن ته ودرېږم الیکشن کانټیسټ کوم او د خپل کلي دپاره چې زما په هر سیز کې زما د کلی حصه ده او زه به د خپل کلي دپاره هر یو خدمت کوم او ما الله تعالی دا یو دغه راکړی دی نو چې دې نه زما کله فایده واخلي هر کلی ته چې کم دی نو دغه کېږي زما کله ته نه فایده واخلي چې هغې ته بالکل هم د دغې څیز اډو معمولي څه مسله را نه شي چې یو سړي ته څه مسلې زه هلته کې ناست یم زه 24 ګنټې اویلیبل یم زما جواب زما ډیوټي هم دا ده ټول عمر به زما په دې کلي کې تیریږي چې څومره دی الله دې زموږ د مشرانو زموږ ټولو په کورونو کې برکت واچوي او انشاءالله تعالی چې زه یم نو دا زما کار دی او دغې څیز سره ریلیټډ دی او زه وایم چې کله پورې زه یم نو چې زه وایم زما په دغه کې هېڅ چاته هم داسې زموږ د کلي کور چاته هم داسې مطلب راشي چې څه راځي او چې بس هغه زه په خپل سر اخلم او زه یې ورله کوم زمونږ د خپل کلي دپاره د خپلو خلکو دپاره د هر چا چې کم دی نو ښه سوچي او د خپل کلي او د خپل خلکو د فایدې سوچ کوي زما چې کم دی نو سوچ دا دی چې زمونږ کوم مشرانو مونږ له څه کړي دي نو مونږ د هغې ډېر قدرمند یو د هغې د لاسه نن مونږ دې ځای ته راغلي یو دې ځای کې ناست یو او د هغې په دواګانو باندې رنګ یو دا خبرې کوو زما د کلي چې کومې مسلې دي انو هغه خو الریډي زمونږ مشران مونږ سره دو منډې وایي مونږ هم هغې جذبې سره مونږ راویښ شوي یو مونږ کې دا جذبه راغلې ده چې مونږ هم دې میدان ته راشو زما د کلي دپاره چې کم دی نو زه به د خپل ینګ نسل دپاره دا دغه کوم چې به امن بره کوشش په کومه چې سپورټ سي په هغې کې چې کم دی نو د ګراونډونو خبره وي په هغې کې چې کم دی نو که د بیډمنټن حوالې سره وي که د کرکټ وي که د فوټبال وي که هر څه زه به په هغې کې هغې سره چې کم دی نو ولاړ یم چې کوم کلي کور کې چې کم دی نو سپورټس د هغې نو د هغې کلي ماشومان د هغې کلي ینګ کول چې کم دی نو هغه صحتمند دي او هغې تعلیم سره هم شوقي او د هغې چې کم دی نو صحت هم ښي د نورو فضولیاتو هم بچي هغې سره به په هغه لیول باندې به ینګ سسټر سره به زه په هغه لیول چلېږم کم چې زمونږ د کلي نورې مسلې دي که هغه هر لحاظ سره دي نن سبا هم زمونږ د کلي مسلې چلېږي هغه مشرانو سره هغه خلکو سره به زه په هغه لیول باندې چلېږم کم چې د تاڼه تحصیل څه مسلې راځي نو په هغه لیول باندې به زما چې کم فرایض او زما کم ډیوټي نو په هغه لحاظ باندې به هغه کوم او هر ځای ته به د خپل کلي دپاره ځم هر ځای ته به د خپل کلي اواز وړم او زما کلي ته چې څوم ضرورت دي زه به چې کم دی نو هلته کې ځم او د خپل کلي دپاره به هغه کار کوم په آخره کې د کلي د خلکو دپاره دا پیغام ورکوم چې زما د کلي چې کم زما مشران دي الله دې ښه د وباد ساتي زما چې کم همزولي دي زما چې کم کشران دي دا بلدیاتي انتخابات را روان دي په هغې کې مونږ د جنرال کونسلر دپاره 4 کینډیډیټ چې کم دی نو په هغې باندې نامینیشن پیپرز جمع کړي دي نو په هغې کې ماجد بھائی جان دی علي اصغر دی
تیمور سلطان دی او یو زما هغه مرونه دي مونږ ټول چې کم څلور وړه یو د کلي د جذبې دپاره راوتي یو د هر یو سړي یو خپله جذبه ده یو خپل ایم دی انو زه دا پیغام ورکوم چې دا د په پورمنه طریقې سره وشي په خوشحاله سره دی وشي او کم کس چې د دې حقدار دی او کم کس کې چې کم دی زمونږ د کلي خوشحالي او زمونږ کلي مشرانو ته آرام او سکوني الله دې چې کم دی نو هغه سړی وکړي او دعاګانې دې کوي چې په خوشحالۍ سره دا انتخابات چې کم دی نو په صحیح طریقه باندې وشي او الله په خیر خیریت سره سرته ورسوي